بسم الله الرحمن الرحیم. ستا ژوند صرف نننۍ ورځ ده. د عمر رضی الله تعالی عنه قول دی، کله چې سبا راپاسې نو د ماښام انتظار مه کوئ، ځکه تاسو هم دغه ورځ ده. ما په تیرو سوچونو کې ډوبېږئ او ما د مستقبل باره کې دومره پریشانه کیږئ، ځکه ستاسو ژوند نننۍ ورځ ده. که خپل ټول فکر نننۍ ورځ ته راټول کړئ نو د کلونو کار پکې کولی شئ. په نننۍ ورځ خوشحاله شئ، په خپله روزۍ او کور صبر او شکر وکړئ او د الله په رضا ځان خوشحاله کړئ. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. ترجمه: نو څه چې زه درکړم هغه واخله او شکر پرې ادا کړه. تاسو ته پکار ده چې په خپلو زړونو او مغزو کې د دې عبارت نننۍ ورځ تاسو دا نقش کېنوئ. که تاسو نن مزیدار خوراکونه او توده ډوډۍ خوړلي وي، نو د تیرې ورځې لوږه او سړه سپوره درته څه نقصان در رسولی شي. خپله نننۍ ورځ د فایدهمندو کارونو په کولو کې تیره کړه او هسې یې مزایه کوه. په حدیث شریف کې راغلی دی، هره ورځ چې لمر راخیږي نو ورځ دا اعلان کوي که نن ورځ څه کار کولی شي نو یې کړه، ځکه زه بیا نه راځم او د نن کار سبا ته نه دي پرېښودل پکار، ځکه په تیر پیمانتیا څه فایده نه لري او د مستقبل باره کې د خوبونو لیدل نه دي پکار. هغه هسې وهمونه او د چا په وس کې نه وي، نو ځکه که څه کول غواړې همدا نن یې وکړه. که ته د خپل ځان باره کې اولادي عزم ولرې نو هغه به تا دې نظریې ته سرکوزي کړي چې زما ژوند فقط همدغه یوه ورځ ده. دې وجې نه نن ورځ هره لحظه د خپل زړه او اندامونو په تزکیه او د خپلو اعمالو په سمونه مشغول اوسه او دا ووایه چې همدا نن به زه ژوندی یم، د خپل رب په عبادت کې به کوشش وکړم او همدا نن ورځ به زه په خپل زړه کې د فضیلت نیا لګې نالوم او د شرارت ونه به ورنه له بیخه وباسم. همدا نن ورځ زه ژوندی یم. نن باید له خلقو سره نیکي وکړم، د یو مسلمان ورور جنازې پسې به لاړ شم، د کوم بیمار احوال پرسی به وکړم، کوم وږي به موړ کړم او د کوم مظلوم دفاع به وکړم، په کشرانو شفقت او د مشرانو عزت به وکړم. هاو همدا نن ورځ به زه ژوندی یم. خو ای ماضي، د لمر له پرېوتو سره ته هم لاړې، ستا په تلو به ژړا ونه کړم. اوس ته ما نشي لیدلی چې ستا د بیا راتلو دپاره به ودرېږم. اوس ته د همیشه دپاره لاړې او ای مستقبله، ته خو په یوه پټه او غیبي دنیا کې اوسېږې. ستا باره کې خپل نفس له وهمونو سره نشم تړلی. سبا هیڅ هم نه دي، ځکه هغه لا راغلی نه دی. ای انسانه، د خوشبختۍ په قاموس کې همدغه نننۍ ورځ قیمتي ده او په خپلو فضایلو سره یې سنبال کړه.